د سپین بولدک چمن سیمه کې طالبانو او پاکستاني ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کندهار د سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې. د سپین بولدک د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل علي محمد حقمل ازادي راډیو ته د یو پیغام په استولو د جګړې د پیښېدو خبره وکړه، خو د تلفاتو یادونه یې نه ده کړې. خو له سیمې ازادي راډیو ته په رسېدلو عکسونو او ویډیوګانو کې ښکاري چې د خلکو په کورونو د هوان مرمۍ لګېدلې او د ماشومانو په شمول ځینې کسان ټپیان شوي. د ډیورنډ کرښې هاخوا بیا د لږ تر لږه 15 کسانو د ټپي کېدو خبره ځایي پوځي چارواکو رسنیو سره شریکه کړې او ویلي دي چې ټپیان د چمن روغتون ته راوړل شوي دي. د راپورونو له مخې طالبانو د شیر اوبو په سیمه کې پوسټه جوړوله چې د ډیورنډ کرښې له هاخوا پرې ډزې شوي دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې پر پیښه خواشیني وښوده او ویل چې جګړه د پاکستاني عسکرو له لوري په ډزو سره پیل شوې. هغه زیاته کړه اسلامي امارت د هر ستونزې لپاره خبرې اترې یوه معقوله لار ګڼي، منفي اقدامات او د جګړې لپاره بهانې لټول د یوه لوري په ګټه هم نه دي. تېره یکشنبه هم په دې سیمه کې درنه جګړه شوې وه چې دواړو غړو ته لږ تر لږه 7 کسان مړه او 13 نور ژوبل شول. هغې نښتې د پاکستاني چارواکو توند غبرګونونه وپارول او طالب ځواکونه یې په پاروونکو اقداماتو تورن کړي وه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې له پاکستاني چارواکو غوښتي وو چې د ورته پیښو د تکرار مخه ونیسي. چمن کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ بیا نښته شوې. په کندهار کې د طالبانو یوه چارواکي BBC پښتو پاڼې ته دغه نښته تایید کړې، خو وایي اوس جګړه نشته. په چمن کې روغتیايي چارواکو BBC ته ویلي چې د چمن روغتون ته تر دې مهاله له دغه نښتې 15 ټپیان ور انتقال شوي دي. ځایي خبر اعلان وایي د افغانستان لوري کې هم د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 8 ولسي خلک ټپیان شوي دي. درنو لیدونکو له ملتیاوو مننه کوم.